او چې دې باندې کارو هغه دا ده چې په دې کائنات باندې کله ته سوچ کوي او لا بار بار د سوچ دعوت ورکړي یو څو آیتونه زه تاسو ته خیمه او نه در باندې راړوم هم ځکه چې دا خبره ما ته ډېر اهم ښکاري لکه دلته الله فرمایي لآیات اولی الالباب دا کل خواندار لپاره په دې کې دلایل دي دې کې دلایل نو دا اول دیو تمهید تاسو ته بلو تړم بیا نور خبره اساني په دې دنیا کې د چوم دنیا چې موجوده ده دا د هر یو انسان او په انسان کې د هر یو نر دا فطرت الله تعالی اچولې ده چې هغه په دې دنیا کې خپل غلبه غواړي اکب یا بي غواړي زه د غالب یم زما د حکمرانی وي زما خبره دې منل کیږي چا لګا دا چا ډېر دا چا کور حدا پورې دا چا مالي حدا پورې دا چا د قومونو باندې کې دا چا د ملکونو باندې کې دا چا د ټولو دنیا باندې کې دا او په دې باندې ټوله دنیا په کشمکش کې ده ټوله دنیا په دې کشمکش کې ده د مسلمانانو د کافر امدارنګ د فرقو په بنیاد باندې قومونو په بنیاد باندې ملکونو په بنیاد باندې تر زمانو په بنیاد باندې د خد او د خاوند هم د کجګړه ده د خواخي او د انګور هم د کجګړه ده او جمعات کې د یو مولا بل مولا سره هم د کجګړه ده د یو سیاستدان بل سیادان سره هم د کجګړه ده دا کنه ده دا جګړه نه جګړه د دې جګړې او د دې کامیابی لپاره تاسو ته د دوه شنو د دوه اسلحو ضرورت ده چا سره چې دا دوه اسلحې را جمع شي هغه به کامیابی چا سره چې دا دوه اسلحې جمع شوي هغه به کامیابی کاغه خدي سره مقابله ده او کاغه خاوند سره مقابله ده او کدا دنیا کې تر هغه د ټوله دنیا پورې دار جمع کوي هغه به شي نه داري یو د اخلاقی قوت دویم د مادي قوت اخلاقی قوت هم بیا په دوه حصو تقسیم ده اځکه یو بنیادی اخلاق دي او یو اسلامی اخلاق دي هغه موږ کې خو بنیادی اخلاق هم ډیر زیات کم دي بهر حال خو هغه قوتونه چا سره چې را جمع شي د اخلاقو دویم مادي قوتونه چا سره جمع شي هغه په دې دنیا باندې حکمرانی کوي کدا به حیثیت فرد وي کدا به حیثیت قوم وي یو قوم کې اخلاق را جمع شول او هغه سره مادي قوت هم را جمع شو دا به حکمرانی کوي خود مادي قوت په بنیاد باندې حکمرانی دا لنډوي یو وخت پوری وي دا به ختم شي کم چې مادي قوتونو باندې حکمرانان راشي قبضه وکي حمله وکي انقلاب راشي چنگیز خان هلاکو خان انګلند هغه نورستو روس هغه نمخ کی قومونه تیر شي دي داسې ظالمانه انداز کې فرعون او هغه نمخ کې نور هم د غرنګي هغه یو لنډ یو وخت پورې بیا ختم شي د اخلاقی بنیاد باندې چې کومه قبضه وشي تر څومره پورې چې اخلاقی قوت په هغه قوم کې موجود وي هغه وخت پورې به سربراهي دا نوٹ کوي تاسو دا نوجوانان په دې خبره ځان پوي کې کني کور کې د دې تجربه وکړي تاسو دا د تجربه محلي کې تجربه وکړي ملګرو کې تجربه وکړي چې اخلاق په بنیاد باندې سربراهي ملاو شو تر څومره پورې چې اخلاق موجود دي سربراهي به قائم وي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم اور ازار د یزید په صورت کې چې کله اخلاقی اقدار کم شول په مسلمانانو کې مسلمانان ته تربیت شول چې کله هغه اخلاق بیا لغونډه داغه نه ورسته دا هغه په صورتونو کې راجم شول بیا غټېدل اوس پورې هم دا کرانګي خبره اوس پورې هم دا خبره او دې سره بیا چې اخلاق او مادي قوتونه دواړه جمع شي نو دا ناقابل شکست شي په دې دنیا کې دا ناقابل شکست شي دا ډېره بنیادی خبره ده الله دې ماته توفیق راکړي تاسو کوی کړل شم دې دواړو د پاره الله تعالی دا قران را لګل او دا قران کې اخلاقی قوت هم ده او پدې کې مادي قوت هم ده مادیات هم دي پدې کې مادي قوت کوم دا جمله تاسو دا څه ورته وایي موږ بهر ساينس ته نن سبا ټیکنالوژي ته چې ورګي دا قران ته ثابت هوما آیتونه د باندې راوم نن تاسو ته خیمه ده دا ډول آیتونه ته یا ډول پہچانونه ته الله په قران کې آیت ویلي دي اخلاقی قوت او مادي قوت او دا په جنګو په څه کې د الله تعالی په ذات باندې دغه چې مادیاتو کې طاقت هم الله چولې ده او اخلاق د الله رضا ده پاره داغه په نتیجه کې دا حاصلېږي دغه نتیجه کې حاصلېږي اول یو څو مثال تاسو ته درکم زمونږ راسترګي دي دې باره کې الله فرمایي چې دا ما تاسو ته پیدا کړی دي په دې کې تاسو سوچ وکړئ په دې کې سوچ وکړئ مونږ خو خیر مسلمانانو الله دې موږ ته معافي وکړي مونږ اول په دې آیت معنی نه پوهیږو بیا کا پوه شو بیا دا ضروري نه ګڼو دا ضروري نه ګڼو مونږ مقابله کې کافر یا کوم چې غیر مسلم قوتونه دي هغه په دې باندې سوچ وکړو او دسترګه څه کار کوي د باندې چا فزکس ویلې هغه اسانه سره پويږي انعطاف روشني انعکاس وغیرہ وغیرہ خو دې هغه تصور
تصویر جمع کوي او بیا نقل کوي دماغ ته بیا چې موږ درې څلور ورځې بعد هغه سړی ګورو موږ یا د یو لوی پروسس دی د سترګو یو ماهر د سترګو سپیشلیست کمی الس لساته تکاله تیر کی هغه نه بعد په دې باندې ماهر شي چې به علاج کوي اصله علاج کولای شي اصله معمولی دوايي ور کولای شي جوړولای بیا هم نشي چې الله نه خوخه د دې سترګې هغه قوت باندې انګريز سوچ کو او د دې په نتیجې کې هغه کیمرا او تصویر جوړ کړل هغه کیمرا بیا مخکې لاړه نن سبا میډیا چې څومره قوت ته دا زمونږه کافر سره ده یو سکند کې یو خبره د کورونو نه عربینو خلکو ته ورسوي نو قوت ته ورسره کنه مادي طاقت ته ورسره او خپل رائے خپل درای اظهار او خپل غمزات چې کوم داغه جوړ دی په دې میډیا ذری سره زمونږ د کورونو د بچو د زنانو دنه هغه ته ورسول کاغه فحاشی ده کاغه د کفر غلبه ده کاغه د مسلمانانو بدنامی زاري دي کاغه دي پر دروغ تړل دي د میډیا ذری سره کوي او دا چرته نه حاصله کړي د سترګې نه حاصله کړي او الله د سترګې کې په دې قران کې ویلي دي چې ما درکړي دي په دې سوچ کوا د دې تکاتونه راجمع همدارنګه زموږ سترګې وخت ده د دې دا بناوټ وګوره څنګه आवाज راځي څنګه دلته تاوشي څنګه هغه پرده په خپل ځان سره راواخلي وغیرہ وغیرہ په دې باندې هغه سوچ وکړو دا غي ریډیو وګوره زمونږه مخ کې استادان بو الله دې موږ ته معافي وکړي الله دې هغه ته معافي وکړي چې چا ورته ویلي چې دا یو ډبه ده چې دلته آن کې هغه د سونو مل لري आवाज اورېدي چې ریډیو نه په ویلو یو کافر شي د خدای په قوتونو کې خبرې کوي او نن سبا هغه قوتونه داسې تاسو کې به څوک نه وي چې په جیب کې موبایل نه او دې ذریعہ سره د هغه دا ټول زمونږ د نن سبا چې هغه سره کوم ټیکنالوژي د طاقت ته ور سره هغه د لهرونه دي چې هغه مسخر کړی او دې لهرونه ته الله په دې قران کې ویلي ما تاسو ته مسخر کړی او قران خطاب چاته کوي مؤمن ته کوي دا متا د متاغه کړی او دې نه کار وکړه फायदा وکړه موږ دې نه کار نه راغسته زمونږ په دې حشرات دي په دې حشراتو کې مختلف شیونه دي پرندې دي وغیرہ یا موږ ورته دا ځان خلک ورته څنګه موږ ورته سی وای څوک ورته بل څه وای یو هلیکاپټر ورته یو مرغۍ ده دا د اوچتیږي او بیا د وزن اوچتي وغیرہ وغیرہ هغه نه هغه او کار وغستو دا غي پر دې کې هغه هلیکاپټر جوړ کو بیا د تاسو ته دې پرندې الرګي وګورئ د خپې وګورئ دای کې کوم اډو کړي منځ وګورئ بالکل خالی ده دا غي من تاسو ولې دلی کنه چرچنه وغیرہ ټول ولې دلی د دې اډو کو منځ خالی ده بالکل دا کوم چې الوزي او اډو کې ابر نه طاقت کې چې کم کیلشیم الله تعالی چولې دي نو وزن انتهایی کم ده او مضبوط نور مقابله کې ټول نډی دي او دغه کفر په سوچو کو زمونږ جازونو کې چې کم شی استعمال شوی دی نو قوی ډیر زیات دی او وزن ډیر کم دی او الله موږ ته ویلي دي چې ما تاسو ته د عوام سره کړی دا په دې باندې تاسو څومره وزنونه وچتولای شي او موږ ته به تور نمونه د سليمان عليه السلام کې سهم کړی چې هغه د ما څنګه د مسخر کړو اوس می تاسو ته مسخر کړی او تاسو ته ما د دې اشاره کړې و چې هغه معجزې چې نور قومونو ته الله ور کړی وي تاسو ته په قرآن کې درکړي دا د په قرآن کې ور کړی همدارنګه نور بهرال واقعات د ډېر زیاتی نتیجه څه وشوله نتیجه دا وشوله چې هغه دا شیونه مسخر کړل هغه موږ نه دواړه شیونه واغستل او اوس خاص کر کتا سو کې څوک مجاهد وي هغه ته وایم او ډېر په جرأت سره ورته وایم یاري کوم سروي کوم پدې نه چې کچېری مونږه واقعي کفر سره مقابله کوو نو کفر سره مقابله د علم نه بغیر ممکن نه ده چې وشي او دا وجوا چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم چې کله په بدر کې او یا کسان گرفتار کړل نو هغه او یا کسانو ته او خلاص کم کړل هغه په هغه بنیاد باندې کړل چې مونږ ته په دې مسجد نبوي کې زموږ مشمان ته لیکل وخایي مونږ مشمان ته لیکل کافرانو ورته استادان کړل مسجد نبوي کې ورته کېنول دا موږ ته لیکل څه کوي همدارنګه د علم باره کې نور حدیثونه تاسو ته معلوم دي او خاص کر آدم علیہ السلام تعالی وایي چې ترجیح مې د بنیاد باندې درکړه د فرشتو ته چې تاسو سجده وکړئ دغه د ما علم ورکړل د ما علم ورکړل نو دغه دواړه شونه قران نه هغه واغستل بنیادی اخلاق هم دغه مونږ نه خشول او مادي قوتونه هغه حاصل شول مادي قوت هم هغه حاصل شو چونانچې د دې دوړو ذریعہ سره موږ حکمرانی کوي کچېره موږ واقع د کفر سره مقابله کوونکی یو نو موږ باغی نه د دواړو شونه راخل او دا دواړه شونه به موږ د اغینه خامخه اوچتاو زموږ اخلاقی قوت او زموږ مادي قوت بیا به زموږ اثر په غي باندې وی په هر میدان کې کدی میدان کې موږ ناکام یو قیامت براشي خو خدا شي بنراز خدا بنراز دغه داس نه وای دا الله تعالی وای دا الله تعالی وای
د دې یو لطیفه تاسو ته منځ کې وایم بیا تاسو ته ما دا بیان یواري